فلسطین په غم باندې لکه دلته یې چړې راغستې دي او د بوتلو نه یو غرب وباسي. بل اړخ ته که قام وګورو یا اقتدار خلک وګورو نو هغه لګیا دي او په تحصیل باندې یا په ډسټرک باندې لګیا دي د یو قیدي لیډر دپاره خلک راټولوي یا د هغې دپاره احتجاجاً هره ورځ پروګرامونه دغه شانتې جاري دي. زما خیال دی چې نن هم په دې یونیورسټۍ کې پروګرام شوی دی. نو بیا بل اړخ ته ایمل خان د ازادۍ هغه اعلان ورکړی دی. داسې قام به بیا دې طرف ته څنګه راګرځو؟ دا به داسې ده که نه مخکې په دې موږ په لومبیا کې خبره وکړه چې زموږ یو المیه دا ده که نه چې دا قام د خپلې مسلې نه غیر متعلق کړل شوی دی. دا قام د خپل شناخت او خاورې نه اجنبیت ته تللی، ناشناوالي ته تللی، د خپل خاورې د ملکیت نه موږ لاس په سر شوي. نو دا یاد ساتئ د نړۍ په سر که څومره مقامونه د ظلم ښکار دي، د جبر ښکار دي، که فلسطین دی که هغه د نړۍ بل یو هیواد دی، موږ د هر مظلوم ملګري، د هر مظلوم د خیر دپاره به سوال او دعاګانې کوو. خو د دې سره سره د یو قام په خاوره چې مسله ده او جبر دی، نو د اسلام په نظر کې د روایاتو په نظر کې لومبی حق په تا باندې دا جوړېږي چې د خپل قام دپاره غږ وکړه. دا ته کولی شي، دې کې ته کردار ادا کولی شي، خو چې دا ته نه کې نو د دې نتیجه به دی چې نه به موږ خپل قام بچ کوو، نه به د بل چا مدد وکړو، نه به د بل چا لپاره موږ ښېګړه وکړو. ځکه زموږ مسله په دې وخت کې ضروري ده، لازمي ده، دا پښتون قام چې کوم دی دا مارشل نیشن دی، مارشل نیشن دی، مبارزین پاتې شوي دي. باچا خان به ویل دا د ورشو ماړه او تیار اسونه دي. دا ځکه خو چا ګیر کړلو چې د کابل په ورشو کې به د افغانانو اسونه وشڼېدل، دا به په ډیلي باندې ودرېدل. د ډیلي نه دې خورا پښتانه چا ایسارولی نه شو. د دې مارګلې کنډو نه چې نه شي اخوستی نو ته په غم اخته کړی، ککړ کړی، په دې خپله خاوره کې داسې په بدبختو کې ګیر کړی چې د خپل کوره موږ هر یو روزو که نه نو دا یقین نه چې ماښام له به ژوندي کمړی. په داسې غم یې دا قام اړولی دی په خپل منځ کې. لہذا زمونږ دریځ دا دی چې په دې حالاتو کې زمونږ دپاره بیدارۍ پکار دی. تاسو خبره وکړله چې په قام کې تقسیم دی، په قام کې انتشار دی. موږ دا ګڼو دا قام د تضاداتو نه ډک دی، دا قام د تقسیم نه ډک دی، دا قام چې کوم دی د سیاسي پولرایزیشن ښکار کړی شوی دی. سیاسي ګوندونه نظریې په دنیا کې دا بدې نه دي، خو دا هله بدې شي چې کله دا د خاورې په ضد ودرېږي او یا د یو بل په مقابل کې ودرېږي. په دې پنجاب کې سیاسي ګوندونه نشته، په دې سند کې نشته. تاسو وګورئ د سند د نهرونو په مسله د دغه IFC لاندې ټول سند چې کوم دی دا په یو خوله باندې دی. کمیونستان هم د سند د مسلې څخه په سند کې ولاړ دي، مذهبیان هم ورسره ولاړ دي، نور سیاسیان هم ورسره ولاړ دي. خو زموږ مسله چې کوم ده په قامي توګه تقسیم ده. غواړو دا چې دا تقسیم د منځه وباسو، ځکه موږ دا ګڼو چې په دې وخت کې دا مسایل یوازې د عوامي نشل پارټۍ نه یا د PTI په بنیاد نه را د قام مسایل دي. نو چې د قام مسایل دي که څوک یې نه کوي یا څوک خپله مسله نه ګڼي، زموږ خو په دې خپل ځان باندې وس رسي که نه. نو د ایمل ولی خان دا خبره چې کوم ده د خپل ځان د ذموارۍ په بنیاد یو تاریخي کردار ادا کول دي چې دا د تاریخ برخه چې د وطن سودا کېدله، د قام سودا کېدله. څوک چپ پاتې وو، څوک غلي پاتې وو، څوک سهولتکار پاتې وو. په دې کې په 1894 کې ملا پاوینده محی الدین نوم باورئ د وزیرستان لوی قامي اتل دی. تاریخ لیکي چې ډیورنډ لاین کرښه راښکل کېدله نو واحد ملا پاوینده و چې دا کابل ته لاړی او امیر عبدالرحمن ته ویل چې زما د خاورې اختیار نه لري چې کرښې پکې راکاږي. کرښې راښکله خو ملا پاوینده په تاریخ کې کردار ادا کو. ایمل ولی خان چې کوم دی د ملا پاوینده تاریخ ژوندی کو په دې وخت.